داسې سخته د فتنو دور ده کتابو کې چې کومې د قیامت علامې راغلي دي او د مسلمانانو عقیده خرابېږي او کوچنی او ځوان یو مخ ملحد ګرځي د کفارو سره تعلق پیدا کیږي هغه علامې چې کتابو ذکر کړي دي دا ټولې موجودې دي په خاطر باندې دا کوچنی یا داسې سیسي په دکانو کې په دې کثیرتوب باندې مزدور یا په ګیرجو کې یا په یو دنیوي کار باندې په ډېر کثیرتوب اخته دا ډېره خطرناکه خبره ده کوچنیان دین ته ورکوي حدیث شریف ده تاسو ته الله تعالی ډېره روزي درکړي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه وجميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أفضل صلواتك عدد معلوماتك بسم الله الرحمن الرحيم مسلمانانو ورونو نو بیا ترتیب د چې د مدارسو چې په دې میاشت کې چې دا اوس روانه ده شوال دا خلک د کوچني اختر میاشت بولي په دې کې مدارس او دغه تعلیمي مرکزونه تقریبا په دې میاشت کې ټول شروع کیږي دینی تعلیمي مرکزونه نو یوې ډېرې ضروري خبرې ته د تاسو توجه رااړوم او هغه دا ده د چا چې هلکاني نو بلکې نجونې ورسره دا د بلوغ تر وخته پورې په پلار باندې دا حق لري که پلار نه وي په ورور باندې په نیکه باندې اکا باندې چې په دې باندې به اسلامي تعلیم کوي اسلامي تعلیم مطلب دا ده چې واره به په دوی باندې د اسلام د دین دغه مبارکه سپېڅلې عقیده دا زده کوي عقیده خو ما په یو څو سبقانو کې مخته بیان کړې وه مثلا الله جل جلاله به ورپېژني د الله جل جلاله صفات به ورپېژني د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نبوت به ورپېژني د قیامت د ورځې حقانیت ته چې دا ورځ را روانه ده او له مرګه وروسته بیا یو ژوند شته په دې کې حساب ده بیا د دائمي ژوند لپاره یا جهنم ده یا جنت ده نور داسې شیان په عقیده کې ستا ډېر ضروري دا به ورپېژني هلک ته نجلۍ ته بیا به له هغه وروسته د اسلام دغه 5 بناوي لکه مثلا لمونځ ده روزه ده حج ده زکات ده کلمه مبارکه ده په دې کې چې هغه کوم فرائض دي ضروري دي هغو کومه طریقه ده دا به ورزده کوي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سنتونه به ورزده کوي قرآن کریم به ورزده کوي دا د اولاد داسې فرض ده په یو مسلمان باندې چې که څوک دغه فرض ادا نه کړي نو بیا د هغه ایمان ناقص ده یو تاوان یې ده چې د اولاد تربیه په دې شیانو باندې ونه کړي د هغه سره ایمان ناقص ده ایمان یې دغسې پر ایمان نه ده او بل د قیامت په ورځ باندې 2 سواله له ده کېږي هم الله جل جلاله د اولاد مبارک سوال کړي چې دا یو امانت و ما تا ته درکړی و له تا مې پیدا کړ له تا پیدا سو دا ما د عبادت لپاره پیدا کړی و د خپل پېژندګلوي لپاره مې پیدا کړی و خو تا سره مې امانت ساتلی و په دې دې څه وکړه زه دې په ده باندې وپېژندلم الله تعالی د تا پوښتنه کې هر پلار ته یایم هر ولي دي یو چا یې سرپرست دي زه دې پرې وپېژندلم په دې بچي او د ما دین دې په دې زده کړو د ما قرآن د ما لمونځ زکاتونه حج روزه د دې طریقې دې وروښودلې که نه د الله تعالی دا سوال د قیامت په ورځ د اولاد په باره کې حتمي کېدونکی ده او دوهم دا کوچنی هم بیا له پلاره له موره دا پوښتنه کېږي چې زه د تاسې څخه پیدا سوم تاسې خو زه په دې کوچنیوالي چې ما نه له تاسې سره شوخي کوله نه مې یو جنګ و جنجال کولی سوای نه یو ځای تښتېدلی سوای زه د تاسې تر مکمل تسلط لاندې وم زه م وهلی سوای زه مې څارولی سوای په ما مې ولې د الله تعالی جل جلاله دین نه ده زده کړی په ما مې ولې قرآن نه ده زده کړی زه م له لمانځه باندې ولې نه وم درولی چې یو ښه لمونځګزاره انسان هم له ما ولې نه ده جوړ کړی دا دوم سوال د کوچني او د دغه واړه ماشوم له طرفه هم کېږي نو دې 2 سوالو ته به جواب دا به ډېر سخت وي چې څوک یې د دې کوچني تربیه ونه کړي اوس که یو سړی ووایي چې زه خو مثلا مصروف یم مسافر یم امي یم زه څرنګه دې کوچني ته کښېنم او تربیه یې وکړم نو الله جل جلاله په موږ تاسې یو رحم کړی ده هغه د مدرسو په صورت کې ده چې دا مدارس دي اکثره مدارس خواران خپله تکلیف تېروي چنده و هغه کومه چې د چندې ذلت و تکلیف ده دا په ځان باندې تېروي خو د هغو کوچني لپاره مدرسه د هغه ضرورتونه دا ټول پوره کوي او که بعضې مدارسو کې کم شی غوښتل کېږي هغه هم یو مخ په دې زمانه کې ډېر کم شی ده چې له کوچني غوښتل کېږي او د هر چا د وس مطابق شی ده نو دا مدارس الله تعالی پیدا کړې که تاسې مسافر یاسته که امیان یاسته د تاسې دغه سخت سوالونه د قیامت پر ورځ الله تعالی یې کړي او دا بچه یې کړي د هغه څخه چې د خلاصوي د هغه طریقه دا ده چې دا باید بچیان علماو ته حواله شي د مدارسو ته حواله شي ګورئ مسلمانانو دا چې سخته د فتنو دور ده کتابو کې چې کومې د قیامت علامې راغلي دي او د مسلمانانو عقیده خرابېږي او کوچنی او ځوان یو مخ ملحد ګرځي د کفارو سره تعلق پیدا کېږي هغه علامې چې کتابو ذکر کړي دي دا ټولې موجودې دي ګورئ داسې ونه کوي چې د یو څو روپو په خاطر باندې دا کوچنی
یا داسې سیسي په دکانو کې په دې کثیرتوب باندې مزدور یي یا په ګیرجو کې یا په یو بل دنیوي کار باندې په ډېر کثیرتوب اخته یي. دا ډېره خطرناکه خبره ده. کوچنیان دین ته ورکوي. حدیث شریف ده تاسو ته به الله تعالی ډېره روزي درکړي. دا حدیث شریف هم بخاري شریفه کې ده، مسلم شریف کې ده، چې که تاسې مثلا د دین غم وخوړ او د دین تم بچان متوجه کړو، تاسې باندې به الله تعالی له مختلفو لارو څخه روزي وورئ. نو مسلمانانو د کوچنیانو د عقیدې د خرابېدا ډېره لویه خطره ده. دا په دغه نشو په غلطو کارو اخته کېدا ډېره سخته خطره ده. په دې زمانه کې د مدارسو داخله شروع ده. بس په الله تعالی اعتماد وکړه، دا بچان علماو ته حواله کړه چې هم د دا بچی د دنیا بچی او زوی شي او هم د آخرت بچی او زوی شي. په دنیا کې نفع او فایده یې درته ورسي او په آخرت کې هم تا ته هم د الله نور مخلوق ته. او ګوري کوم دا مدرسو ته ور نه کړه نو نه به په دنیا کې بچی خوند به نه ځینې واخلي، ادب به یې نه وي، عزت به یې نه وي، په غلطو کارو به اخته او نه به یې په آخرت کې بچی وي، ورې به هېڅ نفع نه درته رسېږي. په الله تعالی باندې لوی اعتماد وکړه. دا بچان د علماو لمنې ته ور واچوئ. دا کار په ډېره توجه سره باید وشي. الله جل جلاله د دنیا او د آخرت سعادت ما سره په نصیب کړه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.